یوه شپه د خاوند او میرمنې ترمنځ لفظي شخړه کیږي. په سبا یې میرمن د خاوند لپاره ډوډۍ تیاروي. ښځه د نورو وختونو په شان د خپل خاوند سره یوځای ډوډۍ نه خوري. خاوند ډېر انتظار کوي تر څو میرمنې راشي او په ګډه د سهار ډوډۍ وخوري. ښځه نه راځي، مګر خاوند ته هم له خپلې میرمنې پرته ډوډۍ مزه نه ورکوي. ښځه په اشپزخانه کې ځان مصروفه ساتي تر څو د خپل خاوند سره یوځای ډوډۍ ونه خوري. په دغه وخت کې د کور د دروازې د خلاصېدو غږ اوري چې ګوري خاوند یې تللی او خوراک هماغسې پاتې، هېڅ یې نه دي خوړلي. ښځه په غوسه کېږي او د خپل ځان سره وایي خفه یې هم زه کړم، بخښنه یې ونه غوښته او همداسې لاړه. ښځه د دسترخوان په ټولولو بوخته وي چې ګوري د دوه ګلونو ترمنځ یو خط پروت دی. خط را اخلي، خلاصوي. خاوند خپلې میرمنې ته لیکلي: زما ګرانې میرمنې، هیله مو درلوده چې د هر سهار په شان مو یوځای ډوډۍ خوړلې وی، مګر ته رانغلې او ما ته هم ډوډۍ مزه رانه کړه، هېڅ مې ونه خوړه. نو د دې په خاطر د کوره لاړم، خو له بده مرغه د هر سهار په شان مې ستا په مخ خندا هم ونه لیده. زما ګرانې میرمنې، زه ډېر ملامت یم، ما ته بښنه وکړه. د خط په لوستلو یې سترګې د اوښکو ډکې شوې. ورقه یې ښکل کړه او ډېره زیاته خوښه شوه. د خاوند د راتګ لپاره یې ټول کور پاک کړ او همدارنګه د هغه د خوښې خوراک یې هم تیار کړ. کله چې خاوند د دندې څخه کور ته راګرځي، خپله میرمنه د خندا په حالت کې ویني، ډېر زیات خوښیږي او د نورو وختونو په شان په ګډه او یوځای ډوډۍ خوري. نو دې ته وایي د خاوند او میرمنې ترمنځ رښتینې مینه. تاسو هم کوښښ وکړئ د کوچنۍ ستونزو له امله د یو بل څخه مه خفه کیږئ او همدارنګه هېڅکله هم شیطان ته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسو غوسه ډېره کړي او د غوسې په حالت کې تاسې ناسمې پرېکړې وکړئ. تل په یو بل مهربان اوسئ، په ګډه او خوښۍ یو بل سره د مینې ژوند ته دوام ورکړئ.